او بیا ودشي یا مونږ کور کې ضرور کې ودشي دغه ډېر لټ محروم سړی وي اسینه چې ليلۃ القدر پراشي نه دا شپه د په عبادت شمار نشو کنه ځکه د سحر جمع نه کړي پکې او د شپې خپل وس کوي چې ته ختم وي هغه ته ځي او دا غینه بغیر تهجد پکې مقضا کوي کوشش دغه عبادت او نور تلاوتونه پکې کوي نو شهر فيه ليله خير من الف شهر چې سمرم لاړ شوم دې ته مسترګي وي چې معامله ټوله د الله رب الجلال د فضل ده کله الله فضل وشو نو سلیخ 500 کالو کې را باندې با شلدیر سلويخ کرته ليله القدر ته مونږ برابر کی د ماخستان او د سحر مون برانه قضا نه کی د شپې په عبادت باندې مونږ ته راشپه خسته شي نو بیا به د بل پیغمبر امتی زمون مقام ته څنګه ورسیږي چې مونږ په وشپا د دریاته کالو د عبادت اجر بیر یا عبادت همدغه عبادت به کم قبولی کم بنئ کې خورياګانی دي واغې کې کمزوریانی دي او دا خود سید چې دا وشپا د دریاته کاله سلور میاشتو سورځي جوړیږي قبول شوی عبادت هغه یو عمل نامه کې ولي کلیش بیا بل پیغمبر امتی دی امتیانو ته څنګه ورسیږي او غفلت او لټي دا په دې امت کې ډیره زیاته ده ځکه دلته بازارونه ګرم وي نو دوی سره دکان غم نورم زیات شي شهر فيه ليله خير من الف شهر دې کې داسې میاشت ده چې یو شپه پکې د زرو میاشتونه هغه افضل ده جعل الله صيامه فريضا روزه د دې ورځو الله رب الجلال فرض ګرځولې ده وقيام الليل تطوعا او د شپې نوافل او تراویح دا الله رب الجلال نفل ګرځولې دي فرضونه چې سیوا شي دا ټول نفل دي سنت تم تطوع نفل وي نفل معنا ذاتی عبادت د نفل مقصد څه شي ځان د جهنم نخلاصې نه په جنت کې مقامونه حاصلول او د فرض مقصد ځان د جهنم نخلاصول فرض چې دیونه ک جهنم دې ټکانه ده ک فرض دیو ک جهنم نخلاص شي اوس دې سنت کړي کنه نفل دې کړي کنه تسبیحات او ذکر او سبحان الله الحمدلله دې ویلې کنه کدی نه دا ویلې په جنت کې خو بدن نه چې فرض دې کړي او په وړي بدن نه مقامونه بدن نه ک شیخی دی ور سره زیاته کول تهجدونه دی کول صلات ضحا دی کول صلات وابین دی کول نبی باندې په جنت کې مقام اوچتوي معراج پشپ جبرائیل علیہ السلام رسول الله مبارک سره چې ملو شو نو رسول الله مبارک ته جبرائیل دا ابراهیم علیہ السلام ناغه ورته وی وستا امت ته زما سلام وایا او دوی ته وایا چې ان ارض الجنه قیعان د جنت زمکا وچ ډاګ د سپیرا نو که تاسو باغونه غواړئ او تاسو چې کوم دینو زرغونه ولې غواړئ نو په سبحان الله او په الحمدلله او په ذکر او تسبیحات د دنیا نه خسته کوي تاسو چې علماونه اوري کړه سبحان الله چې وی جنت کې ورته یو ونش نشي کدا چې وی بنگله ورته جوړ شي دا ستا په دې کردار باندې ال تکروي شروع ده آداب جوړي نو کتا تسبیحات زیات ویلی او ذکرونه دي کړي او عبادتونه په جنت کې مقامونه به حاصلي من تقرب فيه بخصلة من الخير او ادى فريضا كان كمن ادى 70 فريضا فيما سواه چاچی یو نیک کار پکې وک نفلی لکه د رمضان نه بهر چې فرض کړی وي د دې فرق علماء څومره ویل دي زر مستحبات راغون کا دا د یو فرض زینس مونږ او تاسو دا سنتونه کو کنه مسبخیم مونږ کو او دا 2 رکعات فرض کو دا نور سنت کو مونږه دا سنت چې مسبخیم کې شپږ رکعات په عام ورځو تکي او څلور فرض کې د شپږو تا په زرو کې ضرب ورکا شپږ زر رکعات او کنو دا څلور رکعات زې بدینس چې کم فرض الله تعالی خپل یو مقام ورکړي نو چې کله په دې میاش کې سړی نفل کوي نو هغه اجر د فرض ملاوي او فرض او د نفل دغه فرق دی چې د زر نوافل د یو فرض زینس او چا چې پکې فرض ادا ک نو کمن ادى 70 فریضه فيما سوا لك او یا فرض چې په بل میاش